وینه څښونکی الله سوړ شوی نه دی زموږ پر وژنه دا وژونکی الله موړ شوی نه دی ډېر غړېدلي په تنګیو کې له واورو سره د ډېرو خورې ارمانونه شول د خاورو سره بل زورور که چېرته وي پهلواني کوم او زه د نړۍ د بام په سر باندې خالي کوم بل زورور که چېرته وي پهلواني کوم او زه د نړۍ د بام په سر باندې خالي کوم غریب یم خو د زور خبره نشم زغمی په خپله خوره د پیغور خبره نشو زغمی په مرګ سینه اچول زموږ لپاره ګرانه ده او موږ له نقشې ویستل څه هم دومره اسانه نه ده پر مرګ سینه اچول زموږ لپاره ګرانه نه ده او موږ له نقشې ویستل څه هم دومره اسانه نه ده او پلاو شوده غوښې او چاته مسابه ورکړي و هر یرغلګر ته مو د سر کاسه کې اوبه ورکړي وژنه دي وژنه دي تا هم نوره ډډه له دې جنګه وکړه او ته لږ پوښتنه له اورنګه او له فرنګه وکړه ته هلاکو خان ته چنګیز خان او ګل تیمور هلاکو خان وپوښته نادر افشار او ګورباچوف او منګول خان وپوښته ډېره مننه یو نظم سره شریکوم البته رضوان صاحب وظایف نورو ویلې د برق صاحب د الله رحمت په نصیب کړي او شاید صاحب ته ډېر درد ورکړي نو ما هغه نظم بیا ووایي ما خبره نو شته نه چې زه درسره شریکوم دوباره زه پوښتنې نه ډېره ډېره مننه سماجه صاحب احمد شاه په دورانۍ کې یو کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه جرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سرو خلک وایي هوبهو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه عباسي له تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او په ادېشه ازادي د سپېڅلې مور شو ډېر شه مؤسس د لوی افغان ملت تورزنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږي نو په کور کښېنه دننه بزرګونو اربابانو د خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول نه یې نوم نه یې رخان و نه پرې یاد شول خوشحال څه خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هر استر خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږي نو په کور کښېنه دننه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوونه خود به تش پښتون وانخلم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوونه خود به تش پښتون وانخلم خان ترکی ببرک خان بن زمان خانه پر قبرونو مو رحمت شفاعت خانه باچا خان او ایمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو بربادي د دوی هېواد له حق راسي دا هېواد شو برباد حق راسي د قدرت ګډۍ ته اشاره راسي خاموشه نادر کورنۍ بیا خاموشه له اکبر او له امان بخښنه غواړو د دې خپل ځیر ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړو بخښنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږي نو په کور کښېنه دننه من پسې ستا په شان ډېر ډېرلي خلک من رټلي د تاریخ رټلي خلک من ستایلې د تاریخ هر یو مېړه دی که مو سر غرغره یا په چاړ دی نه قدم په زورور ولې نه جبر نه غلام ولې دا خاورنی کبر وزیران یې وکیلان یې رئیسان یې د خانان یې په دې خاوره خانان یې چرته ځئ بیا که یرغل او بیا پردی شي دا خاوره مو د پښو لاندې پردی شوه د اوبو د سپینې واورې سوداګرو ما ته بخښئ د دې خاورې سوداګرو تا خوړلی بیت المال په خدای ته جوړ شي ته بړېږې نه په ټولو خاورو موړ شي د پنځو دیوالو شاته هم ډاره نه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږي سیاستوال تش په وعدو باندې خوشحاله
سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي غواړي ګل د ځان په ګټه استعمال کړي پخوی یې مالګه ورته نه ترشېږي که نور څه وایم خبر رانه رسېږي د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې پر شا خبره میداني ده امنیت که په دې حال وي ولسمشره دا وړی مشرۍ نشي ولسمشره لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده د لغمان نه تر لوګره فاصله ده د انځر د ګل لیدل ترې ناسان دي خو تر تا در رسېدل د دې نه ګران ده دې هېواد ته له هرپاله ورڅنګنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږې د په کور کښېنه دننه دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا د یار او هغه یار کله بېلېږي پښتانه په ګنډه تار کله بېلېږي له امو تر عباسي یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي پشهیي ګجر عرب که بلوڅان دي سر شیندل دي زر شیندل د جواري ده د تاریخ پاڼې تر نوي سرداري ده پر هېواد مات شوي سر بلا دې واخلم پر ګولو ویش د ټټر بلا دې واخلم خمارونه ننګي د نوش پادې شه جنتي حورې دي زه د مور شیدو شه زه به نه یم زه دې نه یم تل ودانه خو تل پاتې دې وي لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې روغه سپارښتنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږې نو په کور کښېنه دننه زه د داسې یو ذاتي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګډېږي یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي بعضې اورم د پیړیو په دیدار د کرونده لاسته راوړنې بل نار دي ګېډې ورک شلو پس بل لګلې ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند لګلې ورک شو ترپرینۍ دي بدنیاتۍ دي بدامنۍ دي پر اوبو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زما مارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنې دننه حج عمره تهجد اشراق او تلاوت حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي هی د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري وینه هم څښي زمزم هم څښي شراب هم خوري حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري وینه هم څښي زمزم هم څښي شراب هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وي ته دې ښار وي ته دې پټ وي ته دې موړ وي زه د خوار بوڅ او بربادو مخوم دې ځکه ستا پر نامه یاد مخوم دې زه له هغې در په در خاوره په سر یم ته دې عمر له مادار ته دې نوکر یم ته خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا اوسه بې غمه سپیدار یم که څه کېږي نو په ما باول کېږي که ژړېږي نو په ما به اور ژړېږي نور وګړي باید پړی یا زنداني شي زما سر دې ستا د سر قرباني شي خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږې نو په کور کښېنه د توجه وکړئ صاحب څخه نړۍ مننه او اوس هم بلنه ورکوو هغه کس چې هرات ولایت کې د دې مشاعرې تر ټولو سرسخت مینهوال دی